تېره ورځ د پېښور های کورټ په بار روم کې د وژل شوي سینیر قانونپوه عبداللطیف افریدي جنازه نن د 9 په ورځ د پېښور په باغ ناران حیات آباد کې ادا شوې ده. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. د عبداللطیف افریدي په جنازه کې د پېښور مییر حاجي زبیر علي، د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید، سرکاري او نورو وکیلانو، سیاسي او مذهبي مشرانو او د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو شرکت کړی دی. د خدای بخښلي د جنازې په موقع په جنازهګاه کې سخت حفاظتي اقدامات شوي وو او CCP او اعجاز احمد د سکیورټي صورتحال جایزه اخیسته ده. मेरे वालिद साहब भी बेगुनाह थे, अब भी बेगुनाह हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. मैं एक दूसरे एंगल से बात करूंगा. मैं अभी जेल से होके आया हूं इसी मुकदमे में, तो जेल में बहुत सारे बेगुनाह पड़े हुए हैं, बहुत सारे बेगुनाह पड़े हुए हैं. अल्लाह के लिए इस कानून का इस मुआशरे में इस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इसको बनाएं. په ډاګه دې وي چې تېره ورځ د پېښور های کورټ په بار روم کې د پخوانۍ دښمنۍ په بنیاد یو تن په عبداللطیف افریدي 6 ډزې کړې وې چې له امله یې هغه په موقع ساه ورکړې وه. وروسته پولیسو د هغه په قتل کې ککړ ملزم هم نیولی و. خیبر پښتونخوا بار کونسل پېښور په یو بیان کې د سینیر وکیل عبداللطیف افریدي د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او نن یې ټوله خیبر پښتونخوا کې د مکمل هړتال اعلان کړی دی. د لړکې په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د عبداللطیف افریدي په وژنه د ټولې صوبې په وکیلانو کې تشویش لیدل کیږي. په بیان کې ویل شوي دي چې نن د 9 په ورځ به یو وکیل هم عدالت ته نه پیش کیږي. په ټوله صوبه کې تر 3 ورځو د ماتم اعلان هم شوی دی.